افغان ترجمان وایي چې راته خارجیانو وویل چې په بګرام زندان کې وې افغانۍ ترجمانې ته ضرورت دی. ما هم خپلې ملګرې ته زنګ وکړ چې په بګرام زندان کې ترجمانۍ ته ضرورت دی او کار مې درته پیدا کړی ده. هغه هم زیاته خوشحاله شوه. سهار وختي راغله، کارونه باندې مو شروع وکړه او کار مې ورته خلاص کړ. کله چې په ترجمانۍ باندې ولګېده نو د معمول په څېر ورځې تېرېدې. یوه ورځ ګورم چې افغان ترجمانه د خارجیانو دفتر ته ځي او راځي. یعنې دا کار به هره ورځ کېده، خو د غرمې په مهال 11 بجې به افغان ترجمانه دا زما کومه ملګرې چې وه دغه د خارجیانو دفتر ته تلله. نو یوه ورځ مې پټه وڅرله چې ګواکې دغه نجلۍ څه کوي. خو کله چې ګورم هک حیران شولم. ما ویل ګوره په سترګو باندې به مې توره تیاره شوله. ما ویل چې خوب وینم، خو ګورم چې یو تور امریکایي په افغان ترجمانه باندې خپې پورته کړي دي، خط او پرتوګ یې ترې ویستي دي. په داسې ډول یې کار ورسره شروع کړی دی چې افغان ترجمانه نارې وهي، داسې چیغې وایي چې ما بیا نه دي لیدلې. خو کله چې دغه تور امریکایي خلاصېدو ته نږدې کېږي نو دومره په زوره ملا وهي چې ما بیا د دغه امریکایي چیغې په خپلو غوږو واورېدې. کانزا کوي. افغانۍ نجلۍ په مخ باندې ووهله. کله چې خلاص شولو نو ما ویل اوس به افغان ترجمانه بهر راووځي، خو ګورم چې دغه لاړو او یو بل تک سور غاټ انګریز راځي چې غینې لاک دی، د بیې داسې کلک ولاړ دی. راغی بغیر د دې چې یو څه پوښتنه وکړي په افغان ترجمانه باندې پښې پورته کوي او دغه هم کار ورسره شروع کوي. دغه یې داسې په څلورو کړله، افغان ترجمانه یې په بل طرف واړوله او په څلورو یې کړله. دومره په زوره یې وغوله چې ان انګریز هم په نرو شروع وکړله. افغان ترجمانه چې کله بهر راووتله نو ما هم پوښتنه ترې وکړله چې چیرې لاړه وې. نو هغه یو څه هیجاني شوله او راته ویې ویل چې انګریز غوښتې ولم، یو څه په اړه یې مشوره راکوله. خو چې ما کله ورته وویل چې ما خو هر څه ولیدل، نو هغې راته وویل چې زه مجبوره وم چې د دوی سره هم کار کړی وای. که ما ورسره کار نه وای کړی نو زه یې له کاره ایستم. دا د افغانانو حال دی.